د ټولو اجتماعي ذمہواری ده چې د قران کریم صحیح تلفظ والا صحیح وینا کوونکی او د دې معنی نه خبر بندگان پیدا کی په معاشره کې خوا که په سړو کې وي که په زنانو کې وي بچو کې وي دې لپاره خامخا د یو مرکز ضرورت وي د یو ځای ضرورت وي چې کې مخصوص ماحول وي د استادانو د طالبانو طالباتو دغه شانتي د کتاب ضرورت وي د کاغذ قلم ضرورت وي ځکه خو حضرت ابراهیم علیه السلام د دینی خدماتو د سلسله جاری ساتلو په لړ کې رب العالمین ته عرض کړي بیت الله شریف چې کله جوړ شو حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام الله جل جلاله ته درخواست کړي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا رب مونږ داسې یو ځای کې دا اولاد اوسو د رموکو چې یو میدان دی فصل پکې نشته عند بیتک المحرم پخوا دستا د کور محترم عزتمن کی یا رب العالمین ته دې سره امداد او توفیق شامل حال کی او د دې د خدمت د خیر او د دین او د ملت د خدماتو د سلسله جاری او ساری ولري دې لپاره چې قائم کی منځو نو یا الله د خلکو زړونه دې زیات او د خلکو ته زما د اولاد تمایل کی او یا رب د رزق بندوبس مو کی ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دې د پر جریستا شکر ادا کی نو دغه شانتی قاری صاحب محترم خواري کوي الله پاک دې قبول کړي د خپل وس نه فوق ولیکن دا یوازې د قاری صاحب ذمہواری نه قاری صاحب چې کوم کار دی کتاب خودل دي درس تدریس ته دا علماء کرام کوي خو د دې ټوله ژوندۍ خو په مدرسه کې او جمعات کې وي اسباب او وسایل به تقوم برابر او تاسو ته معلومه ده چې د یو عالم برکات د یو عالم خیر هغه د ذات پورې محدود نه وي حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه زمونږه مشایخ او اکابرینو د دین کې تیر شوی دی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمای په یو علاقه کې په یو کور کې چې عالم دین وي د دې کور د برکات او فیوزات داسې مثال دی لکه د کور کې چې مکه مکرمه او مدینه طیبه دواړه موجود شي داسې فیوزات او برکات د دې مثال وي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه دې خبره وضاحت علماء کرام کوي چې عالم په یو ځای کې موجودې دل دا څه وجه ده چې دا دلته گویا چې برکات د مکی مکرمه هم دي مدینه طیبه هم دي وې د دې وجه واضحه ده مکه مکرمه او خصوصا بیت الله دا د دنیا په سر باندې اوچت خار دی مکه مکرمه او بیت الله شریف په ټولو کورونو کې په ټولو آبادیو کې الله جل جلاله په نز عظیم آبادی ده او ډیر اوچت مقام لري نو دا الله جل جلاله صفات ډیر صفات لري خو هغه دو صفاتو ته راځي دي یو صفت د جلال دویم صفت د جمال د الله صفات چې څومره دي یا به جلالی وي یا به د جمال الله قادر دی الله قهار دی الله منتقم دی الله کریم دا صفات لري دا د الله د جلال صفات
غضب لري غصه لري جهنم پیدا کړی دی سخت داغه په اختیار کې دي دا د الله د جلال صفات نوې دا بیت الله شریف ته الله د جلالی صفات او مظهر دی صفات د جلال په دی باندې ښکار کیږي تاسو مونږ د خدای بار بار بوت لګي بیت الله شریف ته چې اسی ګوري راځو بده یې راکی او د الله نه خوب بدر کې پیدا کیږي او د الله عظمت بني په یړو باندې تواری کیږي الحمدلله دیو جن اولیاء الله صلحاء اغي قریب د بیت الله بناستوي اللهم رب یا رب زد بیتک هذا مجدا وتعظیما یا الله تدې خپل کور مجد بزرګي او تعظیم کی نور هم اضافه وکي مونږ باطنن ډیر لاندې یو ډیر خیرن یو او نیکانو خلکو ته خدای پاک دا ډیر ښکار کوي باوجود د دې چې زو ته ډیر ګناګار یو مونږ چې وته وګورو ډیر عظیم انداز انوارات په نازلېږي او هر مسلمان څخه چې هر انسان داغه نه متاثر کیږي نو د الله د جلال رب العالمین دې موږ تاسو د خپل قهر او غضب نو ساتي او الله کریم دې همیشه موږ سره د عافیت او د رحم او د مهرباني او د فضل معاملې شامل کړي نو دا د هغه یو مظهر دی او عالم دا د الله د جلال او د جمال نه خبر وي انما يخشى الله من عباده العلماء بشک یریږي د الله پاک نه داغه په بندگانو کې عالمان هغه د الله نه خبر وي نو د جلال مظهری بیت الله شو او د جلال د ټولو خلقو نه زیات واقف عالم شو دی وجنه د عالم موجودیدل په یو کور کې گویا چې د بیت الله او د مکی مکرمه برکات موجود شو دا مناسبت ته په بیت الله کې او عالم بالله او مدینه طیبه ولی موجوده شو په دې کور کې اذا الله جل جلاله د نور صفاتو د جمال دا دویم قسم صفات چي جمالی صفات داغي اتم او لوی او ښکارا واضح مظهر سید الکائنات سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی دا الله د جمال مظهر دی د رحمانیت او رحیمیت نمونه ده وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الرحمن علم القرآن نو الله کریم رحمان ذات بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیغمبر او د یو عظیم رحمت نه ډک کتاب سره دنیا ته راولېږي محمد پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا د خدای د جمال مظهر دی هغه مدینه طیبه کې دی نو عالم څنګه مناسبت لري د مدینه طیبه سره وی عالم د رسول کریم سره تعلق لري او د رسول الله مبارک وارث عالم دی نو گویا چې په یو کور کې عالم موجود شو دا ځکه چې جلال د الله نه خبر عالم دی او د جمال د الله سره تعلق په دی وجه شو د عالم چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی نو د دې عالم په ذات کې د دې عالم په شخصیت کې انوار د خانه کعبه او فیوزات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جمع دي نو زکه په کور کې چې عالم وینو دا برکات لري دویمه وجه دا ده چې مکه مکرمه کې ډیر ځای نه دي او غرونه دي اوس پکې مارکیټونه ناشنا جوړ شوي دي خو لیکن بل نوم په دې ځبانه نه خيږي کافر دی که مسلمان بس مکه وته وي مکه مکرمه وته وي مسلمانانو په احترام نوملي مکه شریفه وته وي مکه عظیم معظمه وته وي دا شانتي عالم هم دی عالم حاجم وي بل صفات هم لري خو لیکن دا هغه خپل نوم ډیرو کم خلکو ته معلومي بس مولوی سے وته وي قاری سے وته خلق وي
مفتی صاحب او شیخ صاحب وتوي ځکه د علم دا صفت دا غلبه لري په نور ټول اوصاف باندې نو دا مناسبت د بیت الله شریف سره شو نو گویا چې د کور کې انوار د خانه کعبه په دی وجه موجود دا مثال په مدینه طیبه کې هم دی مدینه طیبه کې ډیر ځای نه دي ډیر محل نه دي ډیر غونه دي ډیر مارکیټونه دي خو لیکن تمامه دنیا کې ته مدینه طیبه وای بل نوم نه مشهوري بل نوم به نه غالبيږي او عالم هم دا مناسبت لري په دی وجه مقدمه د ابن صلاح کې د یو لوی محدث قول شیخ ابن صلاح شیرزوری رحمت الله علیه ذکر کړی وای چې ډیر عذابونه په دې ځمکه باندې نازلېږي خو کله چې د احادیثو طالبان په دې ځمکه ګرځي او یا طالبات زنانه ګرځي په یو کلی کې په یو علاقه کې د دې خلکو په دې ګرځېدو را ګرځېدو مدرسې تطلو راتلو باندې الله هغه فیصله کړی شوی عذاب واپس زمون استاد محترم امام الاولیاء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم دیر بابا دامت برکاتهم العالیه یو ځل خبره کوله وی زما استاد محترم امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب نور الله تعالی مرقده چې ډېر لوی بزرګو او کبار علماء کې اولیاء الله کې وی هغه یو ځل مونږ ته وی کہ ہر رات مجھے پتہ چل جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی رات کو لاہور پر ایک بڑا اور بڑا سے بڑھ کر بڑی سے بڑھ کر عذاب نازل ہونے والا ہے لیکن جب صبح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے میں حیران ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ صبح آنے سے پہلے لاہور ملیامیٹ ہو جائے گا ختم ہونے والا ہے لیکن جب صبح ہو جاتا ہے تو زندگی بدستور چل جاتی ہے یہ ریل پیل ہوتی ہے رش رونق ہوتی ہے اور بہت اچھی انداز سے وہ رات گزر جاتی ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ اس پر بہت سوچ کیا تو اللہ کریم نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ لاہور کے گلی کوچیوں میں چھوٹے چھوٹے مدارس ہے قرآن کریم کے مکاتب ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچیاں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ پاک کی قرآن پڑھتے ہیں وہ ان مکاتب اور مدارس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں علم سیکھتے ہیں ان چھوٹے بچے اور بچیوں کی وجہ سے وہ لاہور پر آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ اس طلباء کی برکت سے وہ واپس لیتا ہے حضرت لاہوری سے وہ فرمائل چې د دې مدرسو د معشومانو د دې وړو وړو چې معصوم دي بی ګناه دي نابالغ بچی دي او دوی د الله کتاب وای د دوی د تلاوت د دوی د لوستنه د قران الله پاک ته دومره خوښه ده چې په هغه وخت کې د ایوب خان په دور کې په زرګونو کسان زنانا ایرمنډای کیو الته یو خاص ځای او حکومت وته لایسنس ورکړو چې تاسو به زنا کوئ او څوک پولیس والا به نه نیسي ایرمنډای کې کلم کله زنا او د حکومت په پرمټ باندې شروع او د دې زناکارو د وجنه الله په لاهور عذاب نازلول غواړي خو بل طرف ته وسره زی په مدرسې دي جمعهتون دي او په هغه دینی مدرسو کې ماشومان سبقونه وای دغه سبقونو په برکت سره الله پاک هغه عذاب واپس الحمدلله تاسو وای الحمدلله زموږ په علاقه کې معلوم ښکارا د زنا سنټر نشته خو خدای دې نه پیدا کړي او شکر دې دینی مدرسې شته الله دې تاسو مونږ ته د دې قدردانی را نصیب کړي دیو جنا دا کوم خلق چې حدیث وای کوم خلق چې قران پاک وای او کوم خلق چې دین او د دین علم زده کوي دا ډېر لوی خلق دي رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې د دین طالب په لار روان وي نو فرشتي وته وزر خوري وان الملائکه
لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع بشک د رحمت فرشتي خوري وزر خپل طالب علم ته. زمونږ استاد محترم حضرت الشیخ بحر العلوم علامہ مغفور الله صاحب دامت برکاتهم العالیہ تحفۃ المنعم کی د مسلم په شرح کی د دې جملې درې مطلب بیان کړي. یو عام خلک بیانې تاسو مونږ ټول ته اکثر معلوم وي چې دا طالب په لار روان وي نو فرشتي وته وزر خوري او دا طالب په د پاسه زی دا د برکت د پاره. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه لیکلي شوق حدیث کی و یو طالب کما کلو نو هغه دی حدیث پورې مسخره کوله د خپل په سکو سکو روانو. الله پاک دې موږ د بدی خاتمه نو ساتي. چاو دی ولی و یاره ډیر تیز نظم سره د فرشتو دا وزر ماته کوم دا خبره وکړه د خپل ماته شو ځکه چې د حدیث په صحت کې هغه انکار کول نو د حدیث هزار والو برحال نو دا په حقیقت باندې علماء د حدیث غسته دي چې فرشتي وزر خوري او دا طالب پیزي ګرځي. یو مطلب دا بیان شوی او دا ولی خوري دا د طالب پوکي او د په جسم کې برکت ته د علم د زده کړې د قران د پاره د کور نه راوته د حدیث د پاره نو طالبان چې کوم برکات لري فرشتي دا برکت د نه حاصلې په دې طریقه باندې. دا شیخ ابن الماجد دمیاتی رحمت الله علیه محدث دغه بیان کړی. دا مطلب دویم مطلب دا بیانې محدثین چې دا لا تضع راغلی د حدیث کې ګدی معنا اخلي فرشتي را وزر رواني په دې طالب پوری مګي تبرکان لکه موږ تاسو زمزم مبسترګو پوری مګو یا د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یا د نور بزرگانو کوم تبرکات چې دي هغه سره تبرکان سینې پوری مګي استرګو باندې دي. احادیث کې راغلي دي صحابه کرامو دا د صبر اغشتي او په خپل وجودونو باندې مګلي جسمونو باندې مګلي بخاری شریف کې دي. حتی چې چاته به ملاو نشي هغه بلاس دونکو او په مرګري ویلاس راخ هغه به په خپل ځان باندې مګل. نو دا فرشتي دا وزر رالو دي طالب پوری مګي تبرکان. او درې مطلب د حدیث پاک د دې جملې محدثین دا بیانوي چې یو ځای کې مدرسې ته طلبات طالبات را رواني نو دا فرشتي د طالبانو سره او طالباتو سره دومره مینه لري چې هغه د خپل وزر به تور قالین دي طالبانو ته خوري. لکه یو مشر ملمه چې راځي او خلک زی جارو کی او مونږ دریا چو کړه دا ملمانو په دې راځي اعزازن د هغه ملمه د اعزاز د پاره. نو دک شانتی دا فرشتي به طور اکرام او اعزاز خپل وزر خوري د طلباو په خدمت کې. نو ګوره د حدیث پاک عالمان وای چې یو ځای ته طلبا راځي نو الته د رحمت فرشتي راځي او د رحمت فرشتہ چې یو ځای کې وینو په هغه ځای عذاب نه راځي بلکې الته دعاګانې قبليږي. تاسو ولی حدیث کې وای چې اذا سمعتم صياح الديك فاسأل الله من فضله کله چې تاسو د چرګ आवाज ووري چې اذان کوي نو د الله فضل وغواړي اللهم اني اسالك من فضلك بوي. ولی شارحان د حدیث وای ځکه چې دی چرګ یو فرشتہ صحیح کا او نزول د ملائک دا رحمت ته او عند موضع الرحمت دعا اقرب الى الاجابه زید رحمت یا د اهل رحمت سره خوا کې دعا دا نږدې ده چې قبول شي. نو ګوره قران پاک چې کوم ځای کې ویل کېږي قران پاک چې څوک وای قران کریم چې څوک خي او د قران کریم والا چې څوک خدمت کوي د ټول اهل خیر او اهل برکت. ځکه هو زمونږ استاد د ژوندۍ داسې د خوشاله ده الحمدلله د ډیرو بیمارونو الله ساتلی ډیرو مصیبتونو الله ساتلی دا ملک چې آباد دي د علماو د دې شيوخ او د دې درسونو برکات دي الله دا سلسله الخير جاری او ساری ولري. نو دی وجنا د قاری صاحب د دې خدمت او د دې سعی قدر پکار دی او د نور علماو چې ستاسو په دې علاقه کې کوم خدمتونه کوي
د اغي هم خدمات دغه شانتي شروع دی ولګیا دی کوي دا به ان شاء الله زمونږ استادو پر رفاقت باندې ملګرتیا باندې ان شاء الله دا سلسله دا روانه قران مجید او د دې علوم او د دې درس به شروع خود لیکيږي موږ تاسو بخپل زنانم را لیږو بچی بم را لیږو او دغه شانتي تعاون بم کو قران مجید لکه څنګه چې سړی باندې د کول بکار دي دا زنانو باندې د کول بکار دي حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها د رسول کریم مبارک بیبی دا ام المؤمنین دا د عمر فاروق رضی الله عنه لور دا د قران مجید حافظه وا عائشه صدیقه رضی الله عنها ام المؤمنین دا زموږ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دین سلور ایسه کې یو ایسه ځان له ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت شوی داوود شریف یو شرح می کتل و یو مسله کې د صحابه کرامو اختلاف راغی دا مسلې نوم ناخلم دا زید هغه مناسب نه دی مسله د اکسال نو اختلاف راغی عمر فاروق رضی الله عنه بدرین صحابه او مشران صحابه را جمع نو ټولو صحابه وی چې غسل لازم دی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او زید ابن ثابت رضی الله عنه وی چې نه دی غسل لازم دی او د نور صحابه ډیر وی چې نه دی لازم ځکه چې خروج دو او د دو صحابه وی چې نه لازم دی غسل عمر فاروق وته فرمایل چې بدرین پکې مختلف شمون بس فیصلو تاسو لاړ شئ د کور سو قریب کا سی ولګ حفصه بیبی نه تاسو کزما د لور نه چې د رسول کریم په دور کې داسې حدیث یا مسله مخې تراغله نبی کریم څخه کړی هغه چې بیبی تراله حفصه بیبی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لور هغه وته او فرمایل چې نه دی کې زویم چې لازم دی نه دا ویل شم غسل لازم دی نه دا ویل شم چې غسل نشته ماته دا مسله معلومه نه ده دا ډېر غټه خبره چې په یو ځای نه پیږي مال نه لري بس وګونه یو ځای پورې کار کوي اره خبره خو نه وړي کار سترګې یو ځای پورې کار کوي څه خو نه ویني کار داسې دا منډه یو ځای پورې والے شي پندو کې یو اندازه پورې وړي شي چې مازغه یو ځای پورې کار کوي په ار یو شي په ار وخت په ار مسله پویدل دا د انسان د بس او د طاقت خبره ده ناغي وته او فرمایل چې دا مسله ماته نه راځي لاړل عمر فاروق رضی الله عنه ته خبر اوکړه حضرت فرمایل چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ورشي صدیقه کائنات عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته چې وفد راغی هغه وته مسله بیان کړه او وی چې غسل لازم دی بوتی کني بیا عمر فاروق په مسجد کې صحابه راځم کړه مسجد نبوي کې او ټول په دې اجماع وکړه چې غسل لازم دی او آئنده که چاوي لازم نه په درو به عمر فاروق سے وہ فرمایي نو ګوره فیصله چا وکړه ام المؤمنین وکړه عالم وا کریمه یو زنانه د کریمه نومې ده د اغه دومره لوی محدثانه نظر چې د امام بخاری برایرا شاګرد ده د بخاری شریف خپل یو نسخه ده د کریمه بیبي په نوم باندې لکه تاسو چې نسخه د محمد بن یوسف ربری رحمت الله علیه وای په بلادو د هند او پاکستان افغانستان د کریمه بیبي نسخه وره د امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه لور ور ډیر لوی محدث وا دومره لوی محدث وا چې د امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه سوانح ما یو کتاب کې قتل چې امام ابو جعفر به هغه ته حدیث اوروي د طحاوی شریف چې څومره لیکلو نو سر د حدیث به دی لور تا کول او غیبه قتل او دومره لوی علمی شغف د هغه جنای محدثي چې یو ځل د شپې د خپل پلار سره ناسته و او امام ابو جعفر طحاوی زعیم الاحناف وکیل الاحناف رحمه الله تعالی رحمتا واسعه دا وخت چې ته ما خبرو کړه مانځنه مخکې چې سړی ودرېږي لاسونه بزوړن ساتي دا نقطه امام ابو جعفر طحاوی لیکل شرمانی
امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه فرمایي چې قیام د نور اعضاء داري نو دارنګ د لاسونو یې قصه قیام دار چې دا داسې زوړن دي ځکه چې مون شروع شي بیا خو سره نیت تړي کا بیا د لاس عمل داوی سره نیت تړي نو د اقامت په وخت کې چې کله امام جمع تودريږي او اقامت شروع شي لاسونه به نه تړي بلکې لاسونه به زوړن ساتي لاسونه تړل د اقامت په وخت کې دا د سنتو نه خلاف دا نقطه امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی شرح معانی الاثار دی وجنا هغه ورته دا حدیث ویلی او پدې کې یو حدیث د مخې تراو چې هغه کې داسې باریکي خبرې وي چې د پلار او د لور بینس کې هغه مذاکره نه وپکا نو د انتهایی حیا د وجنه امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه بیا وفات شو فاطمه یو فقیه ده فاطمه داسې یو فقیه ده د امام ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه لور ده چې دا وخت بادشاہ دا غوستي و زویلا خو دی عالم نه ورکړ دی ویلو دی جنې فاطمه بیبي چې زبا هغه سړی کوم چې د چا د علم نه متاثر شو زبا هغه سره نکاح نو د دې پلار کتاب لیکو تحفه الفقهاء په فقه حنفي کې یو زخیم دونه جلد دا کتاب یو حنفي فقيه علامه علاءالدین کاسانی رحمت الله علیه ته ورسېد دا غډر خوښ شو دا ترتیب د دې کتاب هغه د دې تشریح شروع کړ شرح ولیکل شپږ جزء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع داسې تفصیلی شرح داسې کل شرح چې علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه رد المحتار جلد اول کې لیکلي دي لم ارى لاصحابنا مثله زمون فقهاء احناف کې وایي ما داسې حاوی الفروع والاصول چې جزئیات او لم د جزئی پکې وي پرې دا مفتی صاحب ارزه مبارک په دی مفتی صاحب په پوي جزئیات ذکر کی او لم ذکر کی وې داسې کتاب ما په فقه حنفي کې نه دی کړل بل ورستو متأخرین فقهاو نو داسې خپل شرح ولیکلا چې دا تحفه الفقهاء پکې بيخي دا متن پکې غیر شو هغه شرح راوړل علامه ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه اچو کتل ډیر زیات خوښه شو الوریم دا کتاب وکړه الوریم دا هغه عالم د علمیت نه متاثر شو او لار بیاوی چې لوري دی عالم لدی ورکوما وی بالکل د سره مخوخه د زمانی کاوش نو شرح تحفته وتزوج ابنته د هغه د تحفه یعنی تحفه الفقهاء شرح وکړه او د هغه لوري بیا په نکاح واسطه فقيه العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم جهان دیده کې لیکلي دي چې کله کله به د دې د کور نه فتوا وروتله نو دریو کسانو به لیکلي و خر زوم او دی انګور به لیکلي او د دې درې واړو دستخط به پیوي او زمونږ زنانا چرګي ته وي ای خدای دې قران کا وا ته وي خوار شي کور دې وران شه یعنی دا چرګ فقیرو پیږي په دې پیږي چې دا با غلط کار وکړ یعنی خریتا واتا چرګي ته چیلې ته غړې ته زمونږ سړی او ډېری زنانا یعنی خپل بچو ته خپل کور ته خیري خپل ځان ته خیري او مون نو ورزي خپکیږه ما ډیر ولنه ورزي دا مدرسې علی تبلیغ ولا زړی گزارو شو ګینی چې د دې زنانو نه با کټوي لګه کګه شو یا پیره بابا را ورسي چې دا کټوي ملړم شي دون نه پوهی وا پیر بابا رحمت الله علیه هغه څه خبر ده ما د حال نه ساده حال ویل به کې نه ویلي او یا د یو لسمه ځوان را ورسي ما شوم کوی تلل نو دا د جهل خبري نه پوهه خبري د بی علمه خبري
کم از کم دومره عقیده زده کول د الله ذات صفات منل پیجندل د رسول کریم ذات پیجندل قرآن تقدیر قیامت فرشتي او نور ضرورت د دین ٹھیک ده چې علم د هر چا د وس کار نه دی خو دومره علم کول چې سړی په 24 غنټې صحیح زندگی تیر کی دا د هر نارینه زنانه فریضه ده دا په هر چا فرض دي نو دی وجنه خپل اولاد خپل بچی قرآن ته وقف کول پکار دي قرآن مجید په ویل پکار دي قرآن مجید په زده کول پکار دي تاسو ګورئ دا بختیار کاکی رحمت الله علیه څومره لوی ولی الله دی لوی بزرگ دی د تربیت مور کړي د مقام ته مور رسول امام یوسف رحمت الله علیه باندې سبق مور بی ویل د امام بخاری تربیت مور کړي د حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه تربیه او علم ته وستل مور کړي نو چې مور دې دومره پوهوي چې دین پیژني او 10 پیژني مز پیژني او ستا د خپل ضروری علم پرنا کی تربیه کوي د مور د غیګ داړو به مدرسه ده خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه بارک رضی چې هغه کله مدرسې ته داخل شو نو ناوه کور ته بغربه چې راغی نو مور ته وی چې مورې زوګم لکه د مشوبات سکول ناراضي مدرسې ناراضي وای کنه مور ته نو مورې وی چې دلته زنګ په معاشره کې هندوانم دي بوتارو نسوال کوي او دا زوی روزانه راشي مان دا روټي غواړي اسه نه چې په ما یقین جوړ شي دا روټي زور کوم نو دا یو سوچ یو کو روټي تیار کړل او شرط یو بکس یو سپانه کې خودل ماشوم چراغ خواجه صاحب رحمت الله علیه روټي وغستا بچي مال دې الله پاک روزي راکړي پلان لدم الله پاک رزق ورکړي دل تکین او الله نه سوال کوا چې الله زوګه مال روټي خدای پاک به رزق درک اما شومو یا الله زستړې ما مدرسې نراله موګه ما او مال روټي یا الله مال روټي د سې سوزلې پیویلې وځه دې کوټه کې وګرځا خدای پاک بستا د رزق تنظیم کړی وي اما شوم چې وګورې بک ساته دغه شاته روټي پرته وې خړل روزانه دا ترتیب د اغه جاری او د مخکې به تیارې کړو او ماشوم براغه د سوال به وکړل الله یو ځل دا موري چرته خپلوانو کرتل او د زنانو دا خبرې کله وګدي شي کنه نو بیا د دینه کور میری او سارویم تیری دا خبرې بس لګیای خبرې کوي یو دریو خياران کسان ناشتو وې ځکه نه یو درو خبره خوکا چې په دنیا کې داغه نه غټ دروغ نه ایو یو خبر وکړه بل خبر وکړه دسی وینه دا خو عامه خبرې دا خودونه غټ دروغ نه وي زه یو خبر وکړم ویو کا ویل ته 15 زنانه ناشته وي او 15 واړو په خپل لاسونه کې وخلې ناشته وي یو خبر هم نه کوله هغه دې د جهان دروغ دی ویلي خزي به یو ځای شي دی به خاموش کینی په کائنات کې دونه غټ دروغ چانه دی ویلي هغه بیا وکړه دا مقابله دا دې مزاج دی شیخ سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وې د زنانه مازغه 50 ګرام کم دي د سړینا او د دې مزغو زوري جبه تر خبرې ډېرې کړې الله پاک دې خوشاله کړي اوس ډېرې پوهه شوي زموږ خویان دي زموږ میان دي دا نه چې موږ دې سپکاوي کوي نه خبردار مور څوک د خزر موږ باندې مور حق نشته او د مور نه بعد ورپسې حق په زنانو کې د خور وي د مشري دا زنانه دي په موږ باندې حقونه لري بهرحال دا څه وشو چې دا زنانه خپل کې په خبرو چې دینه ماشوم یې ردې زوی اچانک وته یاد شو خورې زلاړم ازما زوی براغلی او ما غډېره خواري کړې ده اسنه چې ازما خواري ځای شي چې مخکې نه مې روټه تیار کړې نه چې کور تراله په منډه منډه چې ګوري ماشوم بده ده په ګوساله باندې زر زر ته تیارې وکړو او یو ډډې ته پنا کې خو ډېر راويخ کوی پاسه کن روټه نه خوري چې څنګه راويخ شو وې مورې ته خنن کور کې نوي او ما مصالح ورا کړله او الله پاک نه مې سوالونه شروع کړ الله پاک چنن په ما باندې کوم روټي خوړلې دا په ژوندۍ کې داسې خوک خوراک ما چاته نو کړی کتاب لیکي چې دی راغو کور کې مور نه و د خپل معمول مطابق په مصالح کې ناستو سوال وکاو الله د غیب نه رزق راولېګو الله صمد ذات دی الله کریم ته ټول محتاج او هغه چاته محتاج نه دی الله ته څوک आवाजو کې غیبانه الله خوشاليږي او د چا کارم الله نه ضایع کوي نو ګوره د مور تربیت
خو چې مور کم از کم دومره کلمه پیژني، منځ پیژني، ذکر پیژني او دس پیژني او دارنګي نور ضروری خبرې پیژني. 11 زنانه حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي دویم جز کې، او دا مولانا تقی عثماني صاحب درس ترمذی کې مرا نقل کړی دي. 11 زنانه راغلي دي او د پیغمبر پاک نه د نازکو مسلو ته پوښتنه کړي، د حیض او د نفاس. دا دین دی، دا زمونږه فرض دی چې کم از کم دین زده کو. فتاوا قاضی خان کی جوجیه دا خبر کوم به بخاری سے مبارک دعا وی یو زنانا چې یو دینی مسلې ته ضرورت شي نو دا به د خپل خاوند نه تاسو کوي چې دا مسله څنګه ده، او که خاوند دی لکه ځان چې والی قلقلا خانی هغه خپل مزنه ورځي نو بس جواب ورکړي. نو دا عالم دی، دا په علاقه کې چې وی دا خاوند دی ورولېږي او هغه عالم نه دی تاسو او دی له دا مسلې جواب وروړي. او کدا سړی په خپلم دی کور والا ته جواب د مسلې نه ورکوي نور کولې شي او عالم لم نزي او د دې دا دینی ضرورت نه پورا کوي. وې دې خزل دا جایز دي چې خاوند نه اجازه وان نخلي او بغیر اجازه تا انګه د زنانه چې د کور اوسي خاوند نه اجازه دلی بغیر اجازه ته دا لړ شو د عالم نه د دینی مسلې ته پوښتنه کوي، ځکه چې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق. دا دینی ضرورت دی او هغه خپلم نه حل کوي او بلم نه حل کوي. نو دلته دی باندې د خاوند بیا دا حق نشته چې دنه تاسو ولې نه کړی یاست. نو دا ضروری خبره ده. الله پاک دې زموږ استاد ټولو بچي سړی او زنانه قران خوانه کې. داس یو حدیث زما نظر لاندې راغلی چې د چا په کور کې لور وي او دا قران مجید لولي د قران تلاوت کوي نو الله پاک په دې کور باندې کلونو سونه کلونه پوري درجه دروازه نه باندې، ځکه چې زنانه تلاوت کوي په کور کې. ما آیات کریمه لوسته واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله. واذکرن تفسیر مدارک وی لولی تاسو ای بی بیانو د رسول کریم یادوي او لولی ما یتلا فی بیوتکن هغه چې لوستل کېږي ستاسو په کورونو کې من آیات الله د الله د کتاب نه والحکمه د حدیث او د فقه نه د الله کتاب د الله قران او دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث. دا یادول دا ویل دا عظیم عبادت ته. الله کریم دا سلسله الخير جامع ختم نبوت للبنات والبنین دا جاری او ساری ولري. اری صاحب ته الله نور همت ورکي. تمام تر دینی تحریکات، جامعات، دینی شخصیات، دینی محلونه زین دي الله محفوظ او مامون لري. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.